ولې ما ته څه نه ما ته هر څه زه هر څه کار یم نه ځمه نه دروغ نگو بلیو نه بس وی خلاصه شو قسم مې درته خو نه زه بیخي نه یم هغه کار نه مې بیخي نه ته نه یې دو دوه خو به یې پکې کنه غلط ډاکو هستی چرا علی میکنی تهدید میکنی چی شد؟ این خلطه چی شد؟ چی وزارت میکنم؟ محکم 6 تا بود درنو هیوادوالو سلامونه ستړي مه شئ وخت مو بخیر هیله ده چې ټول درانه لیدونکي به راته روغ صحت ولرئ لیدونکو د پرنګچل یا پټې کیمرې خپرونې ته ښه راغلاست په نننۍ خپرونه کې به د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته ځو د بېلابېلو هیوادوالو سره به د پرنګچل دغه خپرونه په بېلابېلو بڼو مخ ته وړو هیله ده چې دغه خپرونه را سره د پیل نه تر پای شیبو پورې ننداره کړئ او دغه خپرونه را سره تر پای شیبو پورې وڅارئ هی چکې دوی پیچ بیگا میفهم که چی هست کیمره مخفی هست چی کنم اینو چشمم مندازم که معلوم نمیشم خو چی کنیم کل اگه مردم مرا میشناسه چرا درس نمیخوایی چرا نماز نمیکنی نماز که میخوانی ولی خو وقت نماز است نپنج کجا آزان داره ذکر وکړه اسکار وکړه همداسې مه کښېنه نو جواب است لري که موبایل بند یې که خلاص بند یې وکړه نه خو بند یې که نو ولې نه میکنې ته ورته قرار ګورې ته خو ګیره دم پرېږې ولې ما ته څه نه ما ته هر څه زه هر څه کار یم نه ځمه ولې پابجي کې ولې زیانونو نه خبر نو ته ولې ورته ګورې ته یې منې کړه که نه نو ولې تا ته څه نو ستا ملګری نه دی خو ولې ورته پرېږدې ما ته هر څه خو ور مه کوه همداسې ترواله مه کوه خلاص ولې لرې که همدغسې ګوتو ته یې دغه مه اچولې خلاص مه یې کوه خو زور کې ورکې بیا کېږي ولې خاندې خانده مه ولې مه خانده تو خانده زه مه خانده وخانده کله کې چې موږ درته ویو چې وخانده نه خاندې چې ورته چې اوس خاندې که نه خاندې وخانده خامه خانده خامه څه شی لري مه خانده مه خاندې مه خانده تا ته یم ولې پټ پټ خاندې ښه ما ته وګوره ښه صحیح ما ته وګوره زه لسو پورې حساب یم که ته تکړی مه خانده اگه ما دا حساب میگم خو یک دو سه ده پوه شوی ما ته ګوره خاندې به نه دا د کیمرې مخفي څنګه مه ثبت کړه څنګه ثبت شد مشکل نداره ما مشکل تو میگی که نه کیمرې مخفي است خدا پبجي مکړه والله ژوند دې تباه کوي بیکاره چې ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه وای نو دا خو ګناه لري که نه ولې ما میگم یا بسیتی وقت نیست یعنی وقت میگیره چرا وقت قیمتی است که کل تصحیح کن در افغانستان وقت قیمت نداره خودش جور داره ما چی؟ صحیح ده ډیره مننه خوشحاله اوسئ دا نشر کو که نه والي نو نشر کوو ښه توبه وباسه چې توبه وباسه داسې که غوږونه ګوتې ویسه دغه بیا نشرو منو نشرو مې خلاص پیشغه څه
تو څه خطرې که نه هغه به درته څه یي نو زه به دلته دومره ووایمه داسې به دې رات دومره بدماشي به نه کوې پوه شوې زه دې بیا نو څنګه چې زه د هغه نه هم نه ډارېږم څنګه نه ډارېږې هغه به درته څه یي نو زه به داسې ټنګ ووایم نوره بیا به ژاړې ټوله ولې بدماشي کوې څنګه او کنه خی بند کې کنه تا مت ماشوم تا کړی هغه باګي سی او دا ورته بيخي من ته ارزښت نه راکړه دا ولې خاندي زه لاړو خدای په امان خدای دې په امان چې خدای په امان خدای په امان تامه کوه د ورورې درته والله خرابې زه لاړو چې شی یخ بیخ نه راخلی چیز یخ چیز نوشابه نمیگیری انرژی نمیگیری مهمان هستی پیسه داره که پیسه خودی ما هست از تو خودی است ما خود بخور تو بخور کدام وقت میخوری بخوالی چی؟ پیسه ازی قرض کن چرا نداره؟ چرا بیرون میبرایی؟ چرا در خانه بیرون میبرایی؟ در خانه بشینید اگه پیسه داری بیرون نیکنی نبیا ما را چی نیست؟ باز که اینجا گیر کدوم خیر تو نیست خداحافظ آنا خدای بیوبا خیریت است خیریت است اینجا چی میکنی؟ نو دغه دوه نفر دې څنګه چلو کو هره ورځ دې زه ګورم هره ورځ دې زه ګورم خبرې دې ګورم دې تاسو دا فکر کوئ چې مطلب دو نه پوهېږي موږ چې څه کوو به دوی نه پوهېږي سریال لرې که سریال لرې کړه خپل اقرار وکړئ صحیح ده خودش بگو چی میکنی اینجا چی طوره متوشیشتی تفریح خو داسې نه یې مخکې م څه کول دلته مخکې م څه کول څنګه نه کنه صحیح خبره وکړئ با قرآن خدا اینجا شیشته بودیم فهمیدیم موبایل صحیح میکردیم سریال صحیح میکردیم مخکې د هغې نه مخکې دې څه کوله از اینکه در مخی اومد اینجا فهمیدیم سریال صحیح میکردیم نه سریال شیشته بودیم قربان شما از اینجا آمدیم اونجا هفته آمدیم سریال صحیح میکردیم څو نفر نور در سره 2 نفر ما 2 نفر اشتباه گرفتی با کی؟ اشتباه بده قربان شما نه مخکې تاسو سره حتما دلته څوک وله خدا قرآن قسم که میگه ما 2 نفر بودیم خیر خلاص که میگی پسند میکنی نفر گارد اون اینجا 2 نفر کور ستاسو کور چیرته دی اینجا چیست همدا تاسو سره ناستو که نه بابی خدا قرآن قسم اگه فهمید بگه ما ویدیو دارید نه خبره ده او ځای نه ده ښه ګوره دلته چې د چا مسؤلیت وي ښه سایکو خوالا اینجا شیشته بودیم از اینجا هفته آمدیم دلته دومره شکایتونه خلک کوي ښه دومره شکایتونه خلک کوي د دغه ځای نه چې دلته نفر دیگه باشه تاسو سره مخکې څوک نه و قرآن خدا کسته بود خدا بدامش ما خبر نداریم باشه اینجا باید اینجا اشته بود ما سریال صحیح ده راځئ پس کدام نفرهای دیگه نباشه خو ته راځه همدا 2 نفر وی تاسې نور نه څوک نه و در سره خدا قرآن همیشه 4 نفر 6 تا پرسان چند نفر بودن خیر خلاص اینی لالا اینی اینجا شیشته بودن دیگه از یا لالا ما اینجا 2 نفر نبودیم شیشته بودیم لالا تا وایي دا څه وایي ده ته وایي څه همینجا شیشته 2 نفر ما اینجا نشیشته بودیم څو نفر وو 2 که څلورو ما بودیم همینجا او ما 4 نفر بود نه دروغ نگو بلیاز نه بس وی خلاصه شو زه این هغه وویل هغوی لیدلی او
ها 4 نفر شما شسته بودید. صحیح شد لالای خلاص ما 4 نفر شیشته بودیم گردنتون دادیم دنیا با اگه از ما کنه پیش کار شسته باشه به خدا دې پلاشه اون هغه مو ویل چې دوی څلور نفر او تاسو څلور نفر و حقیقت خبره وکړي حقیقت وای خیر دی اون شهیدی داد سایکو ما مسلمان هستیم تو مسلمان هستی اونو آدم که شهید مسلمان هست اینی رفیق مسئله شماره بعد زنگ زدم فهمیدی گفتم کجا هستی فهمیدی گفت در پارک هستم محمد میده یعنی پیشتر بگو ساعت چند بجه از یکنی به کابل دیگه چیشتی دا وایي چې موږ دوه نفر دلته ناسته اونا مرا بگم که بانا بگم 4 نفر بودن اینه اینه خاطر راځه دلته راشه راځه دلته راشه دلته ودرېږه ډېره مننه دلته ته ودرېږه ډېره مننه یکی بود که امرای مخفی بود خب تلویزیون شمشاد نرم باش علي اوس وضاحت ورکوم لیدونکو تاسې ولیدل چې موږ له دغه دوه ورونو سره د پرنګچل دغه خپرونه مخته یې وړی کیمره مخفي دوی محصلین دي دغه ورور کاروباري دی دا محصل دی دلته د مطالعې دپاره راغلي وو دلته د تفریح او چکر دپاره راغلي وو هېڅ داسې کومه خبره نه وه خو موږ فقط دغه د کیمرې مخفي دپاره د دوی احساسات کاته د دوی هغه عکس العمل مو کاته ماشاءالله دواړه تکړه ځوانان دي ښه زغم لري ښه حوصله لري هیله ده چې تاسې هم په ټولنیز ژوند کې پوره حوصلې او زغم نه کار واخلئ له تاسې مننه ډېره مننه کور څه مو کولی دروغ به نه وایې ګوره که دروغ هم وویله بیا هر څه ګوره ثبوتونه درته راښکاره کوم پوه شوې کاري صاحب دا مخکې څو نفر وو څلورو څه مقابله نه دغه مه کوه حقیقت خبرې به کوئ بابل هم څه که څه دی که پشتو نه پوهېږي دیگه نفر نبود نه 3 نفر نبودی 4-5 نفر بودی او من نمیفهمم نه چی شد یک کس نبود یک ما ستا بود نه بل څوک در سره دلته او هغلته مو څه کوله ما ولیدلی که نه ولې و قرار نه وي ناسته څه شی دې کوه ولې دې واهه نو ولې وهې غمونه ډېر دي په دې دغ کې تا ته پته نشته چې دا منه دي ځه چې ځو مخکې شئ داسې داسې مخکې شئ کیلي ملي پرېږده خلاص خپله په خوله باندې اقرار هم کوئ او بیا ته خو غټ سړی ولې چې یې هم کړي دي نور څه شی نه نور در سره هلته څوک ناست غوږ را نږدې کړه نه ولې نه هو که نه ځکه مایل داخل کې وانه وري ښه ځکه تم ځوان نه ته نه یې دوه خو به یې پکې که نه چی شد؟ ها؟ باز 3 نفر هستی بقید 3 نفر از اونجا اومده میترم یا ویدیو به وقت مسید؟ ما 4 بود 3 نفر بس هدایتو که څه ورسره و څه شی؟ نه هغه مو ورته وایي زه خپله پوهېږم چکي ورته وایي گپ مرد گپ تو چی بگی؟ 3 نفر میریم 3 نفر آمدیم ولی برو کی مورد که ما 4 نفر آمدیم البته یک سه تا دیگه ما را دیده بودم از اینجا که رفتیم کجا شدم اینجا بود بخدا چی؟ یک 2 نفر هم اینجا شده بود که ما رفتیم 3 نفر بودیم 3 نفر میریم پس نتاوی چې ما نه به دلته ویډیو کړی وی هغه کار راته مناسب ښکاره نه شو نه اوس 4 نفر وای اوس ولې نه کدام کار کړو 5 نفر زه صحیح شو دلته ودرېږئ ډېره مننه اینجا بیا یکی بود نه کیمرای مخفی بود خواه اونجا کیمرا است باش که بیا اینجا
دلته راشه درګه لیدونکو له تاسې مننه چې راسره راستئ او خپرونه راسره ګورئ پټه کیمره یا کیمرې مخفي یا د پرنګچل دغه خپرونه وه چې د دغه ځوانانو سره مو دغه برخه ترسره کړله هېڅ خبره نه وه دو ځوانانو راغلي وو دلته د تفریح دپاره د چکر دپاره فقط د دوی هغه عکس العمل زغم او حوصله مو معلوموله له تاسې مننه خوشحاله اوسئ بخښنه کوئ چې وخت مو ستاسې ضایع کړ ډېره مننه قاري صاحب مبارک همدا به یې که نه چی میکنی اینجا؟ خب چی شد دیگه نفر؟ دیگه نفر نبود که او کنه بود ایستاره نفر بود و؟ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ تا سره و برادره تا سر کتی تو بودی خو فکر کن مال احمد پیشتر که چند بجه بود 1 بجه بود یک شما کسی بود کتی تا سر او ده سر او اردیم و امیال آمده خواه همین سیستمی آمده سیستم قرار خواه ما خیر جو در سره سوچ هو های وقتو نپویگا سوچ بزن کسی بود کسی نه کتما ایت نبود از خانه که ما برآمدیم فقط 2 نفر بود فقط 2 نفر بودیم از خانه 2 نفر در اوغلیشان کوچه مسیحیه او دا موبایل کم څه کوله دا موبایل کم څه کوله موبایل چی میکردم؟ موبایل در تیک تاک نه چی بود در تیک تاک بود څه وخت راغلی دلته چه وقت آمده؟ 2 دقیقه بیش 5 دقیقه میشه آمده ته به موږ سره لږ ځې ورو راوځې پورې صحیح صحیح بخاطر چی؟ به خاطر نظارت ها نه چرا کدام گپ شد تو کار کی گپ کی بود اونجا پرسان میکنه کار چیز بود صحیح ما همین دستی آمدیم علمی سفر کردیم 2 نفر دیگه کتما هیچ کس نبوده خب ما چطور باور کنم که شما 2 نفر بودید یعنی برادرم یا اشتباه بود همین رقم امیال آمده دلار هم میتونی پرسان کنی خوام بود تموجه سعید از آخه بطیر تاز بدی پارک تا نور نرازه سعید تاز بدی پارک تا نور نرازه دیگه نبیم پارک چرا؟ بس وقتی پارک مردم خوب تفریح خب مردم تفریح باید تفریح پکی وکړو دیگه چیز نکو فقط تفریح چکر سیاحت سیسته دیگه چیز باید اینجا نمیشه این پارک است اصول داره گیم بدنی چی خود گیم نمیدونی این گیم هم فرق نمیکنه دیگه چیز است باید اینجا نمیشه خلاص ولی ویدیو تایید کنی میگی نه خب بس خیر خودت میفهمی ما خدای سره نور نفر و هغوی و صحیح ده کنه دیگه نفر بود کسی بود صحیح ده نور به نرازه دی پارک ته نمیای دیگه نه صحیح است وعده است نمیای ابی با خاطر تفریح که بیم خود مشکل نداره اگر دیگه گپ جور شد باز دیگه گپ انشالله جور نمیشه حالی چطور جور شد با کدام چرا حالی ما به خاطر چی آمده باید من اشتباه گرفتی خورست اشتباه ما دروغ میگم فیلم لیلیک است ده پیش لیلیک قاری صاحبا که میشنن مربوطیان که میشه اون از اون جمیال تیست چه میدیستی دلته ودرېږه جوړ په خیر خیر دا څه شی دی ته وښیه دا څه رقم ټلیفون دی دیگه چیز خو نیست دا وګوره چی دی چېرته تللی وای چېرته تللی وی خب دیگه چیز خو نمیکنی نه چی دوره مسافری آمده اگر گیر شدی باز یه اینجا میشینیم دیگه خب بشینی سیست برو بخیر او بچه چرا خنده کردی سر من؟ نه سرزی خنده کردم نوجه سرزی چرا خنده میکنی؟ چرا؟ اوسم خاندی اونو خنده نکو خو و موضوع جدی است خو ډیره مننه خوشحاله اوسئ له تام مننه د ټولو لیدونکو نه مننه کیمرې مخفي وه د شمشاد ټلویزیون صحیح ده
این کیمرای مخفی بود تلویزیون شمشاد هیچ گپ نبود اینجا هیچ بیشتر دیدیم کامری مخفی تو رو دیدیم خود چرا برای ما نمیگی که کیمرای مخفی است خبر بود خب باند تو رو لیدونکو ډیره مننه چند دقیقه مادم تو رو که اونجا بیشتر کردن انجام دیشتم گفتم تشکر مخفی فهمیدی جوان هستی دل ما هستی قربانت هیچ گپی نیست هیچ چیز نمیکنی به خاطر تفریح آمدی بله. به خاطر سیاحت آمدی به خاطر این آمدی که دل ما خوش میشه هیچ گپی نیست اینا د مردم میگم کیمرا چالان است لیدونکو دلته هیڅ کومه خبره نه و دا ځوانان دي راځي پارک ته د تفریح دپاره د چکر دپاره سیاحت دپاره تکړه ځوانان دي ماشاءالله او زموږ هدف او موخه همدا ده چې د دوی هغه احساسات د دوی زغم د دوی حوصله معلومه کړو او له تاسو سره شریک کړو او په ټوله کې تر کومه بریده حوصله او زغم زموږ او ستاسې هېوادوال لري ملتیا مو وکړئ خپرونه لا هم دوام لري ښایست دی دغه دی امیر صاحب همدغه نفر دی څه کوئ دلته والکه چی میکنی چی کار دارم ها چی میکنی ها خو واتساپ بند کن بند که گفتم تم بند کن زود بند که تو بگو چی میکنی اینجا دلته یوه ګنډه پاتې شو هغه د څه یک چیز مانده اینجا چی شد اینجا یک چی بود غلطه بود نی همیجا بود همیجا بود اوه پیش تو هست بشین تو بشین این مردم میدونه بعد گپ است بشین چی بود دخلته؟ پیسه بود یک جوره کالی بود در کجا مانده بودی؟ همیجا چی وقت تو گپ رفتی؟ نزن تو زما خبرو کې مه راغورځېږه ښه زه دې سره پوهېږم چی وقت رفته بودی اینجا؟ یک 2 ساعت میشه ما 20 دقیقه نمیشه اینجا آمدیم دلته دروغ میگی دروغ میگی به چقدر خاطر پیسه بود دخلته؟ 10000 10,000 بیا مرتبشی که 10,000 یافتی بگم وړي به دي کنه دکان کې به دی خي برده پیسه کی برده؟ کجا برام دیگه دیوالا هم داری همیجا که دوزی که میکنه نی هم تو هستی خود تو سرمشه کشیدی وقتی اینجا شته بودم تو دوز هستی قوارت معلوم میشه که تو دوز هستی بدماشی میکنی ها چرا دا موبایل بند که دا بند که ما سره وغږېږه دی بد کوه ساس کینه تو ثبوت داری که ما داریم پیسه ساس کینه دا حرکات کې صحیح کړه ګوره پوه شوې کینه صحیح کینه صحیح تو چی گفتی بدماشی میکنی چی کار داری؟ ما اینجا شتیم آمدیم مرا پیسه را گرفتیم تو دوز هستی دوزخان هستی دوزخان دوز میشناسی غل هستی ډاکو هستی تو چرا آمدیم مرا چیز میکنی؟ تهدید میکنی؟ چی شد؟ این خلطه چی شد؟ من ندیدم کوکه بیته ندیدمش ما خلطه بیته بیا بگیم کوکه ما اینجا آمدیم 20 دقیقه نمیشه ششتیم ماما کوکه خلطه چه قسم دشت مردم دارم ښه صحیح شو زه ډېره مننه کیمره یې ولیدله خوشحاله اوسې کور ودان عمره فارسی بود هیچ گپی نیست هیچ چیز نبود اینجا فقط یک پاتی کیمره مخفی سر تو ثبت شد نه اینجا کیمره خود دیدی در چی مندازی؟ در تلویزیون شمشاد چند بجه؟ خو صحیح زه په ځان برې دیږم لیدونکو ډېره مننه د دغې دوو ورونو سره مو د پرنګچل دغه بله برخه مخته یوړه دلته نه خلطه وه نه هېڅ او دوی فقط تفریح دپاره راغلي وو دا لږ احساساتي شو خو ډېره بخښنه غواړم بسیار ببخشئ که سریتو کیمره مخفی ثبت کردم خفه خو نشدی؟ نه نه مشکل تشکر زنده باش ډېره مننه
خیر خیر دی قراري ده دا ولې اوړی داسې تاسې دې خوا ولې اوړی داسې دلته دغه ده ښکاري نه ما دیدم نه ما دیدم نه اولی بود ولی داخل پار بود دو آمد ولی تو وړوکی کوچک هستی خرد هستی ماشوم هستی چرا چرا سر پنجره بالا شد یعنی تو ولی ها چرا این مسئولیت ما است اینجا ما چی وزارت میکنم محکم 6 تا اختار نمی خدا نکنه اختار به ما بانا نمیتم به هیوادوال این بیادر ما است اختار چرا بتم چی؟ عکس میگیرم مقصد بیونه که صحیح ده؟ نه دا نه پاکم دا ما اخستی ټول پارک کې دا نه ده حکومت سبا ته که چېرته موضوع غټه شي که پلار دې راغی والي صاحب نه خراب نه پرته من چی میفهمم امیر بالا کنی که بگو یاد بزن حالا میگیم که ما جنوب تو آمدیم دروازه خدا را دروازه چرا در دروازه نمیایی چرا در دروازه نمیری قل بس نبیا ضرورت است کلا که مردم ما اینجا میگردم که هر کس سعی میکنم مجازات میشه نه ویدیو عکس گرفتم ای دیلیت نمیکنم ای ما میندازم عکس دیگه چقدر نفر گرفتی لالا هر کس تا تا از نشان میتونم گرتا بزنیم کلا گیره بگیریم ما تا تا نشانو خیمه تو چی کار هستی زه متعلم خو متعلم خپل تعلیم سره د کار لره پنجرو پورې مه زانګه پنجرو مه وړه صحیح ده مقصد بیا دغه ده شیخه زما یو ځل اولین دفعه و آخرین دفعه شد بعض که خبر شدم یا دیدم بعض شکایت نکو خلاص خو صحیح است صحیح ده کنه ته خو ښه سړی دلته ورته ناست سړی ور واوړه هغسې په ور ورشه که نه نو او چی هم کوه دلته څه شی هم وکړه دلته ناست نه څه هم وکړه ناست خو یې دا بوتل سر څنګه داسې لوګو وهلی دی اوبو ده کنه ګوره صحیح ده ما خو هیچ کاره نیستم هیچ کاره نیستم ها چی دیگه عکس نگرفتی چی ها صحیح این که بود نیم کیمره مخفی بود کیمره مخفی بود میشناسی هیچ از گپ نیست خب ما میفهمم خب لیدونکو له تاسې مننه او د دې ځوانانو نه مننه کور یې ودان ښه تکړه ځوانان دي متعلمین دي دلته درس وي او هسې د تفریح دپاره دلته ناست نه په پنجره اوښتي دي نه داسې بل کوم کار شته دی او ځانګړې خبره خو ده چې د دې قلف نه خلاصېږي بیخي کیمره پکې نه راوړي نه ما د دوی تصویر اخیستی نه ویډیو د دې هیله چې خفه نه شئ ډېره مننه کور ودان شمشاد تلویزیون پرانک چل خپرونه وه انشاءالله کښېنئ ګپ ولئ ډېره مننه کور ودان د شمشاد تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو او د پرانک چل خپرونې درنو مینوالو تاسې ولیدل چې موږ د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته ولاړو او د بېلابېلو هیوادوالو سره مو دغه د پرانک چل خپرونه ثبت کړه د دې ونې د پرانک چل خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي ما عمران شینواري ته همدلته اجازت راکړئ تاسې ټول په لایزاله او سپېڅلې څښتن سپارم هر چیرې چې یاست خوښ خوشحاله او سوکاله اوسئ د یو اباد پرمختللي او غښتلي افغانستان په هیله